بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو محترمو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. محترمو دوستانو، نن مو هم ډیره ښکلې ویډیو درته راخیستې ده، معلوماتي ویډیو ده. له جنسي اړیکو وروسته د میرمنو غوښتنې څه وي. مونږ تاسو ټول شکر الحمدلله مسلمانان یو، کورولي کوو. خو له جنسي اړیکې وروسته کله چې کورولي وکړو د خپلو شرعي میرمنو سره، د هغې نه وروسته د میرمنو غوښتنې څه وي، په دې باندې شاید ډېر خلک نه پوهېږي یا همدا علم نه وي ورته. همدا ویډیو کې مو همدا درته معلومات درته راخیستي دي. خو مخکې له دې نه چې زمونږ ویډیو وګورئ، د ټولو دوستانو څخه مو هیله ده چې زمونږ کوم چینل چې د هغه در سره سبسکرایب کړئ، ځکه چې مونږ هغه ویډیو چې دو یا ویډیوګانې اپلوډ کوو ټولو محترمو دوستانو ته یا ورونو ته چې هغه معلوماتي وي او په ورځني یا په ټولنیز ژوند کې ورسره کومک وکړي. ښه، راځم خپلې ویډیو ته. له جنسي اړیکې وروسته د میرمنو غوښتنې څه وي. جنسي اړیکې هغه څه دي چې هر انسان ورسره نش لیدونکي اړیکه لري او په دې مسایلو پوهېدل د ژوند د اړینو کارونو څخه ده. مونږ ښه وبلله چې د خلکو د پوهاوي لپاره دا ډول لیکنې نشر کړو، ترڅو په دې برخه کې په هغه څه پوه شي چې له امله یې ستونزې راوړي. په اروپا کې د یوې څېړنې په ترڅ کې له څو ډولو میرمنو څخه پوښتنه وشوه چې د جنسي اړیکو وروسته کوم کارونه خوښوئ. په دې څېړنه کې بېلابېلو میرمنو خپل نظرونه ورکړي چې له یو بل سره توپیر لري، خو زیات ځوابونه په لاندې برخو کې ورکړل شوي وو. اولنی، په غېږ کې نیول. تقریبا ټولې ښځې دا غواړي چې وروسته د جنسي اړیکو څخه د خپل خاوند لخوا په غېږ کې ونیول شي. په غېږ کې نیول، لاس اچول او لوبې کول ښځو ته ډېره ښه احساس ورکوي. مګر که ډېر ستړي یاست او د دې کارونو د کولو توان نه لرئ، نو صرف د خپلې میرمنې لاسونه تاو کړئ او څو خبرې په مینه ورته وکړئ او بیا ویده شئ. دویم، یو شمېر میرمنې داسې هم دي چې د جنسي اړیکو وروسته هیڅ ډول جسمي او عاطفي احساس نه لري. دغه میرمنې وایي چې دومره تحریک شوي چې له هغې وروسته هر ډول تحریک ته لیوالتیا او آمادګي نه لري. دوی غواړي چې د جنسي اړیکو وروسته یوازې پرېښودل شي، نو لازمه ده د هغوی دغه غوښتنه درک کړئ. له دا ډول ښځو څخه د جنسي اړیکو وروسته وپوښتئ حالات مو څنګه ده، کومه ستونزه خو به نه وي، کوم څه ته به اړتیا نه لرئ، او له دې وروسته یې د نیم ساعت لپاره آرامه پرېږدئ ترڅو نورمال حالت ته راشي. دریم چې دا خبرې کول. ډېر خلک د جنسي اړیکو وروسته ډېر ستومانه شوي وي او د بل کار د سرته رسولو توان نه لري. خو ځینې میرمنې غواړي چې د جنسي اړیکو وروسته ورسره خبرې وشي. میرمنو ته هغه خبرې په زړه پورې وي چې د جنسي اړیکو نیولو په وخت کې تیر شوي وي، او ښه به دا وي چې د مقابل لوري خبرو ته ډېر غوږ ونیول شي. ټول خلک د انزال، مني وتلو یا خلاصېدو وروسته دا خوښوي چې وده شي. دا یوه طبیعي خبره ده، ولې مقابل لوري ته هم پاملرنه وکړئ چې ستاسو خواته پریوځي، ترڅو د دې فکر ونه کړي چې تاسو یوازې د ځان په فکر کې یاست، نه د هغوی په فکر کې. څلورم، ځینې وخت دا هم امکان لري چې میرمن د جنسي اړیکو څخه وروسته د دوهم ځل لپاره د هغې لیوالتیا راپورته شي، نو هغې ته اجازه ورکړئ چې ستاسو سره ولوبېږي او ستاسو لیوالتیا هم راپورته کړي. مګر کچېرې مو د عمر د زیاتوالي او یا نورو ستونزو له امله نشو کولی د دوهم ځل لپاره جنسي اړیکه ونیسئ، نو لږ استراحت وکړئ او مقابل لوری په ډېر هنر سره پوه کړئ. نو محترمو، دا هغه 4 نکتې وي چې د جنسي اړیکو وروسته باید په نظر کې ونیول شي. ډېر خلک چې دي مونږ تاسو ورونه همدا رقم ته کله چې خپل خواهش پوره کړو، د هغې نه وروسته چې دي د هغې نه وروسته د خپلو میرمنو په کیسه کې هم نه دي، بیا د هغې سره نه خبرې کوي، د هغې سره نه غږیږي، بس خپله وده کېږي. نه، مقابل لوری چې دی په ټولنیز ژوند کې د دې په خاطر چې مونږ یو خوشحاله فامیل یا خوشحال ژوند ولرو، نو مقابل لوري غوښتنې هم باید په نظر کې ونیول شي، او په ځکه هغه مو ایچه خبره چې لایف ټایم پارټنر ده، د ژوند تر اخره پورې مو شریک دی. نو خدای دې وکړي چې همدغه ویډیو د ټولو
دوستانو خاص کر د ورونو لپاره چې دي د خوخي وړ ګرځېدلې دي او په اخر کې بیا هم د ټولو دوستانو زه هیله کوم مخکې لیدنه چې ویډیو بند کړئ زمون کوم چینل چې دا هغه در سره سبسکرایب کړئ ځکه مونږ هم دغه سي ګټوري ویډیوونه د ټولو دوستانو لپاره جوړو تر بیا پورې د خدای په امان